خپو کې ګرځي. پخوا داسې حارسان به ډېر وو، هغوی به چې سپلی جوړې کړې نو دا چل به وکړه چې یو سپلی به یې په خپو کړه او بله خپه به یې ځان له تړلې وه، چې که دواړه په خپو کوم خو دا سپلی به راته دغه شي زړې به شي. نو یو خپه به یې په ټوکړه تړلې وه او سپلی به یې لاس کې نیولې وه، په لاس کې به یې ګرځوله. چا به ورته وي دا سپلی ولې نه په خپو کې وي؟ خپه مې خوږده ده، قصده به یې وي. نو چې 5-6 کاله به هغه یو سپلی په خپه وګرځوله، به زړه شوه، نو بیا به یې هغه بله واچوله او هغه لومبۍ خپه بیا وتړله. چا به وي دا ولې وي دا خپه مې خوږ ده. نو په یو جوړه سپلی به یې 12-14 کاله تېر کړل. بیخ دې خدای له دغه پیسو بس ډوډۍ هغه ده چې ته وخورې، او چې ته وخوري هغه ډوډۍ نه ده چې ته ته فایده والې، ستا بچي ته فایده والې، ستا ښځه ته فایده والې. ښکلې واچې وی غوندې او په ښکلې کوټه کې سملې او خشته بستره کې وده شې او پکې لاندې سملې او ښه خوراک ته مو کې اسراف خو ګناه ده او ښه خوراکونه لري بچي او ښځه مو کې دې ته ډوډۍ وایي. هر هیڅ سړي خپلې ډوډۍ تړه نه کېږي. شومې شم کنجوسي کنجوس شوم هغې ته وایي چې خپلی بل ته نه لګېږي خو په خپلی خوري، او کنجوس دې ته وایي چې نه ځان ته لګېږي او نه بل ته لګېږي. نو دا هر هیڅ سړی کنجوسي کنجوس، نه ډوډۍ ځان ته لګېږي او نه بل ته لګېږي، نه خوراک ځان ته لګېږي او نه بل ته لګېږي. همدقسې پاتې شي. د ایوب خان په زمانه کې اعلان شوی که ستاسو یادي چې د بټو دور و که د ایوب خان وی دا پیسې بدلې کې ابل شان نوټونو وی دا راوړی بینک کې بدلې کې. هغه زمانه کې یو سړي سره په لکونو روپۍ وې، په لکونو. بچو ورته بابا چې دا بینک ته یو څو چې بدلې کو وی دا حکومت په چل ول موږ نه دا پیسې اخلي. بیا ورته بچي کېناستل جرګه چې د خدای خاطر وکړه دا پیسې بدلې کړه، ګورې پلان کې تاریخ نه پس دا پیسې ردي کېږي. بیا پکې ګورې کجوري خرڅې د حکومت نالي وی تاسو نه پیږئ زما نه پیسې الوزوئ. د حکومت په چل ول د خلکو نه پیسې غونډئ. تاریخ ختم شو، میاشو پسې وړېده. بیا به چې پیسو ته دکاندار تاجت شو، نوټ به یې وړه، هغې وستې کاکا دا چې ته په اخبار والا قرضوه، هلکونو روپۍ لاړې بربادې شو. حیرس خطرناک شی دی. ما یو دل یو رساله کې کتل، په امریکا کې یو ښځه وه، سوال به په لندن کې ریشه یو ښځه وه، سوال به کو سوالګرې وه. نو په پوټپات باندې غریبه مړه شوه. دې پوټپات به شپې ورځې تورولې او کمبل به ورسره په کمبل کې به وده کېده. زوړ کند ورسره شلېدلې کمبل او زوړ کند په هغې کې به وده کېده. نو سی به هغې کې هغه مړه شوه. نو چې مړه شوه نو حکومت اوچته کړه هسپتال ته یې یوړه. نو هلته حکومت تحقیق کوي چې دا د څه د وجې نه مړه شوه، چا وجلې نی، زهري نی خوړلی، چا نقصان نی کړی. نو چې حکومت تحقیق وکړو نو د لوږې د لاسه غریبه مړه وه، وایي چې دا د لوږې نه مړه ده. او چې ولې کاغذونه وکتل نو په هغه کن کې ورسره 4.5 پونډ راوخاتل. پونډ ډېر قیمتي سکه ده. زما په خیال چې د برطانیې پونډ د پاکستان به نن سبا د 200 که 300 روپو برابري یا د 100 ما ته پته نشته، دونه مضبوطه سکه ده. نو په 4.5 پونډ ورسره پراتو او د لوږې د لاسه مرداره مړه شوه. نو په پونډونو یې څه د برطانیې دغه ته پاتې شو، خزانې ته پاتې شو، د هغې پسې دقه رنګې حیرسناک سړي نه مال بچو ته پاتې شي، نوسو ته پاتې شي، کلوسو ته پاتې شي. قسم دې کوه پسې دوام کوي چې خدای هغه بابا مو بخي. هغه د خلکو د شرم د لاسه مقبرې ته له 20 روپۍ ته کلک صابونه یو زاله جانې مازونه یو څه وي، ربه دا د خلکو د شرم د لاسه. او چې د شب جمعه ورپسې وکړي او دیګ ورپسې پوخ کړي د څښه وروجو بې غوښې او د تختې غالوا ورپسې پخه کړي چې ماشومان یې نه خوري. او چې د 40 ورپسې وکړي هغه هم د زړې سخاروجې پخې کړي او به چې خلک وایي چې بابا پسې خیرات وکړه، باقي خیر او خلاص. ما په خپل یو سړي ته د پلار متعلق وصیت وکړ، وی ځان پسې به کول خیراتونه کړه، مال وسره زمونږ څه کار دی؟ وی دا خو د هغه نه دي، وی دا خو زمونږ دي. نو همدقسې د پلار خو نو حرص خطرناک شی دی، ګوره مضموم شی دی او روزي د خدای په لاس کې دی.
خدای پاک کې دله کوم شی مقرر کړی دی هغې نه دویمه بلکل نشته. حضرت یونس علیه السلام چې خدای پاک د کب د ګېډې نه راوویسته او کب ته الله حکم وکړ چې دې الټی کا او د دریاب په غاړه باندې کب الټی کا. نو خدای ولې د روزه انتظام کړی که نو کړی؟ چیلی به راتله، اوسی به راتله او هغې به هغه خپل تی یونس علیه السلام خولې ته وردن نه که نو هغه به روه او ګزارې پې کېدله. بنده چې خدای پیدا کی د رزق بندوبست یې د ده د هغه قر نیکه د پیدا کېدو نه مخکې موله کړي. دی خو څه کېره د پلارم نی پیدا، نکیم نی پیدا، قر نکیم نی پیدا. حضرت آدم علیه السلام هم نو پیدا چې خدای دا بندوبست کړی. مخکې نه والا خدای بندوبست کړي چې دله به زه روزي ورکوم، دله به زه ډوډۍ ورکوم، دې به دومره زه په دې دنیا کې ګرځوم، دله به کوټه ورکوم، دله به دا ورکوم، دله به دا ورکوم. د انتظامات رب العالمین د مخکې نه کړي. خو موږ د خدای دا بعضې خلک ویې لکه بیا خو کار قسب نه، کار قسب به کې. دنیا د اسبابو ځای دی، لاس پې خدای پاک در کړي دی بلقې، په هغې به خپل کسب کې، په هغې به خپل کاروبار کې، په هغې به خپل محنت کې. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینه منوره کې دوه قوم یو تبع اوس و بل تبع خزرج وي. دا د اوس قبیله سردارو سعد ابن معاذ رضی الله عنه. نو د مدینه خلکو به زمینداری کوله، پټي به کرل او باغونو کې به خدمت کو. نو یو ځل دی نبی علیہ السلام له په مخه ورغی. هلکه ولې دا شی کار نه کوي؟ تارونه وسوځېدل، بجلی بھی زیادہ شو. ہاں زمین بڑے اختصار نہ کاروار گرمی ده. نو نبی علیہ السلام له په مخه ورغی چې په مخه ورغی حضور پاک سره ستړي مشي وکړل چې دا څوک په پټو کې کار کوي د هغې د لاس سختي کلکې دلته اکثر غوټې د لاسونو کې غوټې وي. نو نبی علیہ السلام ورته وی سعد وی دا لاسونه د کلک نه دي، غوټې پکې نه دي. هغه وی د الله رسوله په دې بچو له ډوډۍ پیدا کوم، کوداله پې وام او چاري پې راکاږم، پټو کې پې خدمت کوم. قسم دی نبی علیہ السلام مبارک د هغه دواړه لاسونه راوچت کړل او ښکلی کړل والا حضور پاک ښکل کړل او څه وی سعد دا لاسونه به د جنت ته ځي. نو په کومو لاسونو چې ځان له خپلو بچو له روزي پیدا کوي دا ثواب دی. حلال مال طلب کول دا ډېر لوی اجر لري، دا ډېر لوی ثواب لري. کسب به کې، دکانداري به هم کې، زمینداري به هم کې، نوکري به هم کې، تنخوا به ملې. ولې چې ځان له روزي وګټې، بچو له هم روزي وګټې، ښه واغوندې، ښکلې ښکلې وګرځې، ښه غمخادي وکړې او کور ښځې او بچي دې خشته ژوند تېر کړي. خو حرص به نه کې، حرص پیژنې ځان به په پیسې پسې نه لیونې کې، ځان به په دولت پسې نه لیونې کې چې د نه خدای هم یېري، قرآن هم د نه یېري، ذکر هم د نه یېري، د دین خبرې د علماو تقریر اورېدل هم د نه یېري او بس یو پیسه ده او ته یو منډه ده او منډه ده او منډه ده. ګرمي ده په دې به اکتفا وکړو. ښه دا تارونه سوځېدلي ګرمي ده. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لوین عبد الدینار، لوین عبد الدرہم، لوین عبد الخمیسہ. سوچ چې د دنیا مال سامان درهم دینار پیسو پسې ځان لیونې کړې، شپه ورځ په هغې پسې منډه او د شپې هم د هغې دپاره سوچونو فکرونو خدای او رسول او دین ته هېر دی. وی په دغې د خدای لعنت نازل شي. خیره ورته کړې ان اوتویا که دا شی ورته میلاویږي نو رضیه بیا دې خوشحاله بیا دې خوشحالي چې مال خو میلاو شو. ویل لم یوتوا او که دا شی ورته میلاو نشي نو سخطه بیا په غصه یا قار ولا ورشي، غصه ورشي چې نن خو مې پیسې ونه ګټلې، نن خو مې دولت ونه ګټه. دې ته حرص وایي. دا ډېر خطرناک مرض دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم. دنیا کې سړی پریشان ټول وخت په منډه تړلی. نو ما د یونس علیه السلام خبره درته کوله، خدای روزي ورنه کړه.